ستړی مه شو قربان. ستړی مه شو. ښه یې؟ په خیر راغلی، صحت دې ښه ده؟ شکر الحمدلله. یاره ظالمه سخت جشن ازادي مناو که څه کالې څومره پکې ځنګر نسله. یاره والله ډېر به که وګډېدلې پوه شولې. یاره ته داسې فکر کوې چې پاکستانیان نه به بل څوک هم شرمېدلی قوم په دنیا کې ستا په نظر باندې؟ هېڅ شرمېدلی نه دی ولې څه کوي؟ نه مثلا داسې انډیوال ما تا سره پښتانه یم، زه تا ته پاکستانی نه وایم، پښتون ته زه هېڅکله پاکستانی نه وایم. که تاسې ځان ثابتوئ هغه تاسو پورې مربوط ده، ځکه چې زه دا وایم چې ښځه ورکړه دا به وایي چې قربان د کوم ساحې پورې تعلق لري جګرو؟ زه باجوړی د باجوړی جنسۍ ډېر ښه قربان دې شم. دغه تاسو وایئ چې 14 اګست یعنې د 14 اګست کې چې دا دومره خلکو بازیګانې وخورې، بیا د طالبانو په هکله چې څومره پوښتنې لرې ما نه یې وکړل، زه د هغې جوابونه درکوم. او ته ښه سړی یې، ډېر ښه سړی یې، ستا څېره مې معلومه کړله ځکه زه هم تا سره اوس ښه ځم انشاءالله. ته ما ته وایې قربان چې دا دومره خلکو چې ګډاګانې وکړل وایي چې 14 اګست ملیان هم پکې چغو ویلې، ترانې ویلې، اخواته سډمان و ډېر ګډ شول، اجړاګان ډېر ګډ شول، هر چا خپل کار زحمتونه پکې وکړل او هېواد هم جوړ شوی د کلمې په معنا باندې یو هېواد. مهرباني تاسو ته څه شی ویلې چې تاسو چا نه ازادي اخیستې ده؟ هم د انګرېزانو ازادي اخیستې ده. کوم انګرېزانو نه تاسو ازادي اخیستې؟ دغې امریکې نه. امریکې نه تاسو 14 د اګست ازادي اخیستې؟ ټول انګرېزان که برطانیه کې دي که امریکا ټول د یو خرطي دي نو که کفار دي، هغه هندوان دي که هغه پښتون یې. ګوره قربان ته یو پښتون یې، ته 14 د اګست په هکله باندې لږ معلومات ما ته راکړه. تاسو چا نه ازادي اخیستې؟ تاسو چا سره جنګ کړی ده او بیا تاسو چا نه ازادي واخیستله او په کوم کال کې دغه تاسو ازادي اخیستې ده او چا نه مو ازادي اخیستې؟ چې موږ لږ پوه شو که نه ظالمه. ما خو ډېر سرچ وکړو چې پاکستان د چا نه ازادي اخیستې، هلته یې ما ته ولیکه چې دوی ازادي په نامه باندې چې ډېرې قربانۍ شوي دي، پښتانه هم دې ورکړي، پنجابیان هم دې ورکړي، زموږ کوم پاکستان سره کوم یو قوم تعلق ساتي هغه ټول ورکړي دي. د چا په هکله قربانیانې ورکړي دي قربان؟ د دې ملک په باندې زموږ یو مسلمان ملک دی دلته. تاسې مخکې غلام وئ، تاسې مخکې غلام وئ، مخکې خو ته د افغانستان مربوط وي، افغانستان خو هېڅکله غلام نه ده پاتې شوی، نو تاسې مخکې غلامان وئ. 14 اګست معنا خو دا چې دا د افغانستان جوړښت په دغه د پاکستان جوړښت چې نیمه یې اخوا پرې کړی ده، نیمه یې دې خوا پرې کړی ده، یو هېواد یې جوړ کړی، معنا دا ورکوي. نو ته څنګه وایې چې ما د انګرېزانو نه ازادي اخیستې؟ تاسو باندې انګرېزان کله تجاوز کړی چې تاسو ازادي اخیستې؟ دا خو د افغانستان چې کوم دا خو مخ د انګرېزانو په لاس کې دا خو دغه آزاد کړی که نه لکه پښتنو آزاد کړی دی. نه اوس ګوره هغه خو به صحیح دی، پښتنو آزاد کړی ځکه چې افغانستان خو د بهادرانو کور ده. تاسو چا نه ازادي اخیستې؟ موږ دې نه ازادي اخیستې ده که نه څنګه چې دا خو اخیستې. یو پښتون په حیث باندې په پاکستان کې ازاد دی. الحمدلله دا د پښتون په حیث باندې کولی شي چې د پاکستان ترانې ته ونه درېږي، پاکستان ترانه ونه وایي په پنجاب په اردو ژبه کلار کښېنې په خپله ژبه باندې کومه پښتو ترانه وایي. ته په پارلمان کې اجازه لرې چې ته په پښتو ژبه خبرې وکړې، خپل حالات خلکو ته بیان کړې. په پارلمان کې ته لرې؟ ستا د پاکستان پارلمان کې ستا پښتو ژبه چلیږي چې ته په خپله ژبه خلکو ته تقریر وکړې او هلته ترجمانان اجازه راکړه؟ یعنې آزاد سړی هغه چاته وایي چې هغه په خپله ژبه باندې یو ځای کې خبرې وشي کولی، بل چا ژبې پورې مربوط ونه اوسي. یعنې په خپل ژبه کې تعلیم وکړئ، په خپل ژبه کې زده کړه وکړئ، په خپل ژبه کې هر کار یې په خپله ژبه کې. ته ماته وایې چې ستاسو په پاکستان کې ستاسو د ژبې حیثیت څه شی دی؟ زموږ د ژبې حیثیت ماشاءالله ستا ځان له حقوق راکړي، ځان هر شی هر کار کولی شو، داسې د هغه نه زموږ د څه مرضي الحمدلله ټول زموږ خپل صحیح ده. هغه ستا خبره صحیح ده چې اردو کې خبره کوو که نه، په دې خو زه فخر کوم چې زموږ الحمدلله پښتاني پښتو په دې زموږ فخر دی. او قومی زبان تمہارا اردو ہے؟ زموږ اردو ده خو موږ له پاکستان قومی زبان ہے یہ اردو ہے. تم پٹھان ہو اور تم پنجابی ہو، کیا ہے تمہارا اصلیت کیا ہے؟ زه پښتون یم الحمدلله. چې کله پښتون یې تا ته قید اعظم مهمه ده که تا ته احمدشاه ابدالي مهمه؟ تا څنګه د احمدشاه ابدالي ژبه پرېښودله د قید اعظم ژبې پسې لاړلې؟ دلیل یې څه شی وه؟ نوره دې څه دلیل دلیل ګوره قربان، ما تا دلته راغلي چې خلک پوه شي. زه تا بندول نه غواړم، ما تا دې ته راغلي چې دا خلک باید په دې معنا باندې پوه شي. که ته نه یې پوه شوی ته باید پوه شي. زه تا ته دا وایم چې د پاکستان کې چې زه تا ته دا وایم چې بنګالیانو ولې د پاکستان نه ازادي واخیستله؟ بنګال
بنګال هغه انډیا ورته ویلو که نه انډیا به چې کوم دی هغې ورته کړل چې بهی دا تاسو سره ظلم کوي او دا سال کوي دا کوي خپل ازادي واخیستله هغوی سره پاکستان ظلم نه کو یاره اوس داسې صحیح تاریخ موږ نه پړاو کړی صحیح درته ولې نه وایم نو چې ګنه که تا چې عاجزه ورسره کېدلې لږه ډېره زه ګوره ما زما خړ پړ پښتونه سترګې د جار سمه ګوره کله چې لس دانې کسان راوښکل د هغه نه څه نوم ده د بنګلادیش نه لس ځوانان یې راوښکل هغوی ترانې ته ودروئ چې تاسو وایئ چې پاک سرزمین شادوباد ولې چې دا چې کومه ژبه ده موږ خو دا ژبه وایي دا قومي ژبه ده ځکه چې موږ خو دا ژبه په ځان باندې نه منو چې ته په موږ باندې دا ژبه بېله زده کړې موږ ټول بنګالیان یو موږ په بنګالۍ ژبه خبرې کوو موږ نشو کولی چې موږ دا ژبه موږ لرې کړو پنجاب ته به راځو په پنجابۍ ژبه یا په اردو ژبه به خبرې کوو اجازه راکړئ دلته هغوی دا لس کسه ووژل شو چې که لس کسه ووژل شو یا خلکو ویل چې دا خو دوی خو موږ په خپله ژبه باندې نه پرېږدي لس کسه هغه یې 20 کسو ته ورسول 10 کسو ته دوی تقریبا ډېر تلفات ډېر کسان یې په همدغه بغاوت کې ورته ووژل اخر ټول بنګالیان راجګ شو ویل چې موږ خو نشو کولی چې غوزان غلام وساتو موږ ازادي غواړو د هغه چا نه چې څوک په موږ باندې په زوره ستا حیثیت اوس ښه ده که د بنګالي حیثیت ښه ده بنګالي خپل ازادي واخیستله په خپله ژبه خبرې کوي مګر هم ته قانع ته فخر کوې په اردو ژبه خبرې کوې اوس یو خبره ماته وایي چې د پښتون تاریخ لوړ ده که د پنجابي تاریخ لوړ ده فقط د پښتون تاریخ چې 15,000 کال مخکې تاریخ لري پنجابي راج کوم دی 47 اوس کوم دی که 1900 جوړت پر مطلب 4 یا 15 کاله کېږي که نه د پنجابي تاریخ زه پښتون الحمدلله مو فخر کوم 15,000 کاله ورته تاریخ دی اوس سترګې د جاسم ګوره دغه وروره که نه که هغه ملي اردو ده او که هغه طالبان دي که ملي اردو والا اوري هم زموږ پښتانه وروڼه دي په دغه والا مري زموږ پښتانه وروڼه دي بس موږ دا خو په ډېر نه خبر کېږو هغه خو ګوره هغه زموږ پښتون ورور مري زموږ پښتون ورور مري موږ په خبر کېږو زه پښتانه چې د پاکستان په نامه باندې تاسو راوځئ جشن ازادي تاسو خو ودرېږه دغه وایي چې ما ته زنګ شه دا څوک ده زه ورته بیا زنګ وم ګوره تاسو موږ باید په دې پوه شو چې د ازادي په شکل باندې د ازادي موږ ته کوم ځای نه راکړ شوي موږ ولې ازاده شوي ظالمه زه چې نارې وم لر و بر یو افغان په دې باندې لر و بر یو افغان نارې وم چې ما تا سره یو قوت اوسو په ما تا باندې هېڅوک پردۍ ژبه نشي تحمل کولی په ما تا باندې د دنیا قوت نشي راتلی تا ته ضرورت نشته ده چې ته کښېنې په پنجابۍ ژبه دې په پارلمان کې خبرې وکړې ته به دې په خپله ژبه په خپله خبرې کوې د تا اصلیت به هلته په دنیا کې د پاور پښتون په نامه باندې یارېږي خلک به د افغان په نامه باندې په موږ هغه وخت کې فخر کوو چې موږ سره یو قوت یو ځان یو انرژي وو احمدشاه ابدالي به چې ده نه ته موږ د شملو وطن ته ځو نن په ما خوا نه ایرانۍ تجاوز کوي ته ما ته چکچکې وهې نن یې خوا نه اجازه نن خوا نه ما سره پنجابۍ راځي په پنجابۍ زه به راځي پښتنو قتلېږي ته ما ته وایې چې ښه افغانان افسوس دا کوم چې زموږ د پښتانه ول دومره کمزوري دي چې دا مطلب دا پنجابیان دغه درځي که نه هسې مثال دی چې پنجابیان راځي که نه زموږ په وطن رانه زموږ په وطن کې راځي دا زموږ دا دومره کمزوري ولې دي لکه دا تاریخ نه دروسته کمزوری دی تاریخ نه خبر نه یو اوس موږ تاریخ نه خبر نه یو چې موږ پاکستان په څه شي نامه جوړ شوی ټول لګیا دي انډیواله له مخې تاریخ لمانځي زه تا کله ما اورېدلي ما نه دي اورېدلي چې ما ویلي په پاکستان کې پښتون داسې کوم نه دي مې ویلي ځکه ما ویلي پاکستانی او زه هېڅکله یو پښتون پاکستانی نه بلم ولې ما ته مې نیکه دا وصیت راکړی ده چې د جرم د انګلیس په واسطه باندې چې په تاسو باندې ظلم راته هغه به په ځان باندې نه قبلوي اوس غلام ته قبلوي زه انګلیس د ډیورنډ کرښه رسمه کړې ده وایي چې دا ومنئ موږ افغانان یې نه منو تاسې په رسمیت پېژنئ اوس معنا دا د غلام څوک شول تاسو سولئ که موږ شو که تاریخ ته خبر شو نه منو اوس ګوره چې ډیورنډ کرښه نه منو لوی افغانستان منو تاسو وایئ چې نه موږ پاکستان منو ته چې کله پاکستان منې د ډیورنډ کرښه منې او د انګلیس فیصله منې قید اعظم منې غلام ته څوک که زه شنم دا یو سوال جواب راکړه خالي څوک څو غلام نه پښتون د چا غلام نه دی نه جوړېږي پښتون غلام الحمدلله ځان باندې چې کومه دی چا خبره پیاز خوري د پیاز روټۍ خوري چا غلامي لکه نه قبلوي داسې دغه که نه اوس که ته پارلمان کې ته په اردو پوه نه شې ته د پښتنو له خوا نه انتخاب شوی سړی اوسې ته په اردو ژبه پوه نه شې وزیرستان کې رالوی شوی هلته په اردو ژبه پوه نه شې ټول پښتانه دي په وزیرستاني ژبه په پارلمان کې خبرې وکړې تا ته اجازه درکوي چې ته په پارلمان کې په وزیرستاني ژبه خبرې وکړې نه چې کله یې درته نه درکوي نو بیا موږ ازاده شلو سترګې د جار سم موږ سوځو په دغه اور کې د باجوړې پر څنګه زما جګر یې
که د باجوړ جنس یې که د هر ځای زما خړ پړ پښتون یې زه په تا باندې سر ورکوم تا زما مینه نه ده لیدلې زما مینه به ته هلته زموږ وروڼه یې والله زموږ لړنه یو خبر خاصیت دی که نه په مانځه کې نه دی مانځه کې دواګانې کوو خولې کړی چې دواګانې د خدایه سوله راولي زموږ پښتانه وروڼه دی یار ولې داسې کېږي ته به زما مینه هلته وینې چې د ډیورنډ کرښه ختمه شي ته کابل ته رسې یاره زه در باندې اوس هم سر ورکوم پښتون باندې نه دی خو یوه خبره مې نه دی یوه خبره هلته به تو منې هندوان را باندې ډېر بد لګي که نه دا هندوان زنده‌باد نو دا را باندې لږ ډېر بد لګي پوه شولې واما پښتانه باندې سر هم ورکوه خو دا هندوان نه دي یار مې درنه قربان شم ډېرې ښکلې خبرې مې در سره وکولې جاردسم یو لوی آزاد افغانستان پیل وکړي چې پښتانه افغانان خپل ځان ته د نړۍ په سطحه یو سرنوشت معلوم کړي د پردیو قرباني ونه ګرځي خپل سیاستوالان ولري دعاګانې ورته وکړئ ختمونه وکړئ خپل پاور ولرو چا ته محتاج ونوسو د چا په قصه کې ونوسو خپل اصلیت باندې په ناموس راضي به انشاءالله